د فوټبال د مانچستر سیټي لوبډلې مشهور روزونکی پپ ګواردیولا وایي چې د غزې په جګړه کې د ماشومانو د وژلو انځورونه زړه خوږونکي دي او هغه یې ژور خفه کړی دی. ښاغلي ګواردیولا دا څرګندونې د مانچستر پوهنتون لخوا د افتخاري درجې تر اخیستو وروسته وکړې. نوموړي د نړیوالو مشهورو څیرو په توګه پر نړۍ غږ وکړ چې باید د ظلم او نابرابرۍ پر وړاندې چوپ پاتې نشي. هغه وویل موږ باید د بېعدالتیو پر وړاندې چوپ نشو. د انسانیت دفاع زموږ ګډ مسؤلیت دی. د پپ ګواردیولا دا څرګندونې د دې ښکارندویي کوي چې اوسمهال د نړۍ ګڼو ورزشي او کلتوري ستورو د غزې د ناورین په وړاندې غږ پورته کړی او غواړي چې د وجدان او عدالت غږ نړیوال واوري. مانچستر سیټي روزونکی پپ ګواردیولا چې د نړۍ یو له پیژندل شویو روزنیزو څیرو څخه دی، د غزې د ناورین په اړه خپل احساسات داسې څرګند کړي دي: په غزه کې چې څه روان دي ډیر دردناک دي. زما ټول وجود یې په درد کې اچولی دی. نوموړي د یو وینا پر مهال وویل ښایي یو شمېر خلک فکر وکړي چې دا د دوی کار نه دی چې 4 کلن ماشومان په بمونو یا په داسې روغتون کې وژل کیږي چې بل روغتون نه دی پاتې. خو ګواردیولا خبرداری ورکړ: هو ښایي څوک ووایي دا زموږ کار نه دی، خو پام وکړئ سبا دا 4 یا 5 کلن ماشومان زموږ ماشومان هم کیدای شي. پپ ګواردیولا چې په خپله 3 اولادونه لري، ماریا، ماریوس او والنتینا، وویل له هغه وخته چې د غزې ناورین پیل شوی، هر سهار چې خپلو اولادونو ته ګوري د غزې د ماشومانو انځور ورته مخې ته درېږي او دا چاره هغه ته ډارونکې ده. باید وویل شي چې د غزې شاوخوا نیمایي وګړي ماشومان دي او د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې اسرائیلي بمبارۍ لږ تر لږه 19400 ماشومان وژلي چې تر دې دمه پکې 15600 پیژندل شوي دي. ګڼ نور لا د ویجاړو ودانیو تر خاورو لاندې ښخ پاتې او مړه ګڼل کیږي. دا خبره ښیي چې د غزې له ماشومانو سره خواخوږي یوازې د سیاستوالو نه بلکې د نړۍ د ورزشي اتلانو وجداني غبرګون هم راپارولی دی.